په یو انسان باندې جادو شوی دی. اوس مونږ غواړو چې د دې انسان دا جادو ختم کړو، نو دا به په کومې طریقې ختمو؟ اوس درته یو اسان عمل ښیمه. اول درته دا خبره کوم چې دغه جاهلانو عاملانو پسې قطعا مه ګرځئ او مه ولې پیسې ورکوئ چې لا داسې موټو کې او تاسو له مې تعویض راویستو. دا خبر یاد ساتئ، تعویض هېڅوک نشي رستی. دا د غیبو علم دی او د غیبو علم صرف د الله سره دی. تعویض څوک نشي رستی، البته دومره ده چې د تعویض اثر ختمېدی شي. اوس درته دا کم چې د آیات مبارک ښیمه، نو په دې آیات مبارک سره غلط تعویض اصل کې د جادوم چې کېږي د تعویض په ذریعې سره کېږي. نو د دې آیات مبارک په برکت سره د غلط تعویض اثر ختمېدلی شي. خصوصا د ټولو نه غلط عمل هغه چې کوم دی جادو دی. په دې آیات مبارک سره جادو چې دی هغه هم ختمېږي. د آیات مبارک درته ویم، بیا درته د دې د استعمال طریقه ښیمه. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورة التوبة آیات نمبر 128 او 129. د سورة التوبة د آخري دو آیاتونه مبارکه د جادو د علاج د پاره ډېر زیات مفید دي. اوس د دې چې د هغه طریقه څه ده، نو کوم یو انسان چې د مازدیګر نه پس او یا د ماښام نه پس په توجه سره دغه آیاتونه مبارکه وځله وایي او دا آیاتونه مبارکه بیا چې کوم دی په پابندۍ سره وایي، نو انشاءالله چې په دې انسان باندې جادو هم شوی وي، د دې آیاتونو مبارکه په برکت سره به الله جل جلاله هغه جادو ختم کړي. او دا آیاتونه مبارکه چې دي د سورة توبې د آخري دوه چې دي آیاتونه مبارکه، د دې نه علاوه نورم ډېر زیات دینی، دنیاوي، روحاني ډېر زیاتې پیدې دي. کم انسان چې د دې آیاتونو هغه چې کم دی لکه پابندۍ سره ذکر کوي، د مازدیګر نه پس یا د ماښام نه پس دا چې دی په پابندۍ سره لولي او په توجه سره لولي، نو داسې رموز او داسې اسرار به سیکي او داسې چې کم دی هغه فواید به سیکي چې دا عمل به چرې خون پرې نږدي. نو که څوک ځان چې دی کامیابی ته رسول غواړي، څوک وایي ما ته د دنیا او د آخرت چې دی هغه کامیابي میلاو شي او ما ته روحاني کامیابي هم میلاو شي، نو هغه دا چې دی آیاتونه مبارکه روزانه سحر دا چې دی لکه روزانه دغه نه پس مازدیګر نه پس او د ماښام نه پس روزانه دی چې دی په پابندۍ سره او وځلوئ، انشاءالله تمام مشکلات به الله جل جلاله حل کړي. خصوصا د جادو د ختمولو دپاره دا یو ډېر زیات مفید عمل دی. په یو انسان باندې جادو شوی دی. اوس مونږ غواړو چې د دې انسان دا جادو ختم کړو، نو دا به په کومې طریقې ختمو؟ اوس درته یو اسان عمل ښیمه. اول درته دا خبره کوم چې دغه جاهلانو عاملانو پسې قطعا مه ګرځئ او مه ولې پیسې ورکوئ چې لا داسې موټو کې او تاسو له مې تعویض راویستو. دا خبر یاد ساتئ، تعویض هېڅوک نشي رستی. دا د غیبو علم دی او د غیبو علم صرف د الله سره دی. تعویض څوک نشي رستی، البته دومره ده چې د تعویض اثر ختمېدی شي. اوس درته دا کم چې د آیات مبارک ښیمه، نو په دې آیات مبارک سره غلط تعویض اصل کې د جادوم چې کېږي د تعویض په ذریعې سره کېږي. نو د دې آیات مبارک په برکت سره د غلط تعویض اثر ختمېدلی شي. خصوصا د ټولو نه غلط عمل هغه چې کوم دی جادو دی. په دې آیات مبارک سره جادو چې دی هغه هم ختمېږي. د آیات مبارک درته ویم، بیا درته د دې د استعمال طریقه ښیمه. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. سورة التوبه آیات نمبر 128 او 129. د سورة التوبه د آخري دو آیاتونه مبارکه د جادو د علاج د پاره ډېر زیات مفید دي. اوس د دې چې د هغه طریقه څه ده، نو کوم یو انسان چې د مازدیګر نه پس او یا د ماښام نه پس په توجه سره دغه آیاتونه مبارکه وځلوي او دا آیاتونه مبارکه بیا چې کوم دی په پابندۍ سره وایي، نو انشاءالله چې په دې انسان باندې جادو هم شوي وي، د دې آیاتونو مبارکه په برکت سره به الله جل جلاله هغه جادو ختم کی. او دا آیاتونه مبارکه چې دي د سورة توبه د آخري دوه چې دي آیاتونه مبارکه، د دین علاوه نورم ډیر زیات دینی، دنیاوی، روحانی ډیر زیات پیدا دي. کم انسان چې د دې آیاتونو هغه چې کم دی لکه پابندۍ سره ذکر کوي، د مازدیګر نه پس یا د ماښام نه پس دا چې دی په پابندۍ سره لولي او په توجه سره لولي، نو داسې رموز او داسې اسرار به سیکي او داسې چې کوم دی هغه فواید به سیکي چې دا عمل به چرې خون پرې نږدي. نو که څوک ځان چې دی کامیابۍ ته رسول غواړي، څوک وایي ما ته د دنیا او د آخرت چې دی هغه کامیابي میلاو شي او ما ته روحاني کامیابي هم میلاو شي، نو هغه دا چې دی آیاتونه مبارکه روزانه سحر دا چې دی لکه روزانه دغه نه پس مازدیګر نه پس او د ماښام نه پس روزانه دی چې دی په پابندۍ سره او وځلوي، انشاءالله تمام مشکلات به الله جل جلاله حل کړي. خصوصا د جادو د ختمولو دپاره دا یو ډېر زیات مفید عمل دی.